سلامونه د ملت غږ راډیو لیدونکو او اوریدونکو خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بس د نن ورځې تکړه خپرونه مو استاد سید علي احمد چې مشهوره په آغا جان استاد دی ځانګړې کړې دوستانو لکه څنګه چې مو مخکې یادونه وکړل د نن ورځې په خپرونه کې استاد محترم سید علي احمد چې مشهوره په حاجي آغا جان استاد دی او خپله یو کلبداري هم د غاړې لري دا چې استاد محترم په ورزش څه ډول پیل کړی دی د ورزش یې تر دغه حده پورې را رسولی او کومې ورزشي رشتې استاد محترم د MMA تر څنګ نورې مخته وړي دي دا به خپله د استاد محترم د خولې څخه واورو استاد محترم په خیر راغلاست خیر اوسئ مننه ژوندی اوسئ په لومړي سر کې دا راته ووایاست استاد آغا جان صاحب چې څونه وخت خپله د ورزش کېږي مکملا ورزش څونه موده کېږي ورزش تقریبا 15 کاله کېږي چې زه په ورزش کې اخته یم ښه نو عمر مو څونه دی عمر مې تقریبا 29 تر 28 کالو پورې دی ښه 28 یعنې 15 کالو مسلسل په ورزش کې تېر کړي لومړۍ رشته مو د ورزش کومې وه استاد زیبایندام و زیبایندام نو یعنې لومړی په زیبایندام کې پیل کړی څونه وخت یې هلته تېر کړی تقریبا ورې مې 2 کاله تېر کړل ښه 2 کاله په دا 2 کالو کې به جالبه خاطرات جالبه ورزشي تمرینونه ډېر خاطرات سره به مخ شوي یاست واقعیت هم خاطرات خو ډېر سره مخ شوي وو بس زیبایندام هم ښه ورزش دی هر ورزش ښه ورزش دی خو دا دی چې بس زما خپله خوښه او زما خپل انتخاب بس دغه د MMA بازي سوله او تر دې تر څنګ مې د کیک باکسین هم کار کړی دی ساده بوکس مې هم کار کړی دی نو په ټولو دغه کې مې دغه یوه بازي خوښه سوله د MMA ده د MMA رشته مو د MMA رشته مو انتخاب کړله تر دا اوسه پورې په دې رشته کې ښه ډېر استاد محترم یادونه مو وکړه چې لومړۍ رشته مو په اصطلاح زیبایندام 2 کاله مو پکې تېر کړل 2 کاله مو په کوم کلب کې مو هغه رشته پیل کړه د استاد دغه سره و مدینه کلب نه دی نصیر احمد یا نصیر نه دی بصیر احمد بصیر و الله دې وبخښي اوس نو دی پاک وفات دی نو د سره په یو کلب کې و د سره مو اول دغه شروع کې زیبایندام ښه واقعا کله چې تاسو په هغه وخت کې واکسین رشته پیل کړئ علت یې څه و زیبایندام رشته مو ولې پرېښوله زیبایندام چې حقیقت خبره سي زما خپل په طبیعت باندې داسې و زیبایندام هم ښه رشته ده زیبایندام داسې و چې مصرف یې غوښتي مصرف یې غوښتي چې تا به پوډر خوړلی پروټین به دې خوړلی مثال د خبرې په دې کې رقم ګولیانې وشان خوړه کېږي چې هغه مسل و عضلې د هغه په زور باندې راپورته کېږي نو هغه ما نسوی استعمالولی په دې وجه مې نسوی استعمالولی چې مشکلات به راته پیښ کړله سرچرخي به راته پیدا کړه د پښتورګو مشکل بیا په دغه رشته کې په دا زیبایندام کې استاد بصیر مثال د خبرې یې پلا داسې زموږ ناست و دی دغه سو بېسده سو چې شو داسې دغه یې خوړلې وه دا ګولیانې پروټین دا شیان یې خوړلې وه نو نور پر بدن باندې بد تاثیرات درلودله بیا مې هغه پلار راته ویل ول دا شی ونه خورې نو چې د پلار په کار په مو هم کوله که چې به مو وکتله کار مو نسوی کولی وزنونه به درانه وي زما سره به یو ځای و دې کلب ته راغلي وو هغه به 100 کیلو وي ما به 80 کیلو وي بس هېڅ خوند یې نه راکوي بیا چې مې دا پروټین هم شروع کړل هغه چې مې څه استعمال کړله نو هغه داسې جانبي عوارض یې ډېر درلودله بس نه مې سوی کولی هغه په دا خاطره صفات سوله نو بیا د هغه څخه ما بعد ولاړم واکسین ته ولاړم نو د MMA رشته مو پیل کړله بیا وروسته درېیمه رشته تر اوسه په هغه کې مصروف یاست او فعالیت هم په دغه رشته کې کوئ استاد محترم نو د هغې علت څه و واکسین مو ولې پرېښود واکسین چې مو پرېښوی د هغې علت داسې و نور واکسین هم ښه رشته ده ښه ورزش دی ښه تمرینات دي هغه چې مو پرېښوله په دې وجه مو پرېښوله چې په MMA کې حرکتونه ډېر دي MMA کې فرقاونه شته کم بوکس و کیک و دا شی ټوله پشکې کارېږي قیدونه شته هر څه شته هغه صرف موږ د لغتې اجازه نه درلودله د پارتاو اجازه مو نه درلودله د بل څه اجازه مو نه درلوده په دې هغې MMA کې MMA داسې یو دغه دی لکه پري فایټ غوندې هر حرکات پشکې کېږي دا زموږ رشته یو داسې رشته ده چې مثال د خبرې د شوګر مریضان هم راته راځي د درون وزن لرونکي مریضان هم راته راځي د اعصابو مشکل چې لري هغه مریضان هم راته راځي هغه څوک وایي چې زه فایټونه کوم فایټو ته ځان تیاروم زه ځان جوړوم
زه داخلي او خارجي بازیان یې کوم هغه هم راته راځي. په دې ورزش په ډګر کې هر یو کار کوي، خو زموږ شاګردان د 7 کلنه څخه نیولې تر 15 کاله پورې زما سره نفر سته. د استاد لپاره څه کول پکار دي چې په څه ډول سره باید د شاګردانو لپاره تمرینات برابر کړي، څنګه روزنه دوی ته ورکړي، د استاد اخلاق او رویه د شاګرد په مقابل کې باید سره کړي؟ شاګرد خو په دا هر کلب کې د کلب څخه چې کوم شاګرد یا تللی یا ورزش پرېښي د استاد د دغه لاسه پرېښي. اکثریت استادان دغه عادت لري چې د شاګرد سره سمه رویه نه کوي، د شاګرد سره سمه ګزاره نه کوي، د شاګرد باندې پوښتنه نه کوي، د شاګرد څخه دی عزت غواړي. استاد ته دا پکار ده چې شاګرد رالی، شاګرد دا نه مانا چې دا شاګرد دا وروره تجار دی، دا بیچاره بیکار دی، خواري نه لري، کار نه لري. ټول ته باید په یوه سترګه په یوه نظر وکتل سي. زما یوازینی مطلب دغه دی چې دی تشویق سي، دی وروره دغسې ورزش ته دغه سي چې دی نور لا راوګرځي. وایم چې په دا کوڅه کې ګرځي دغه کوڅې څه به دی څه زده کړي. دا انداز به مطلق د شاګرد څخه ما اخلي، ځکه چې پر ما دغه کلبو کې ما شاګردي کړې دي 15-14 کاله، حتی ما د 14 کالو پورې شاګردي کړې، اوس مې د یاده وتلي دي. نو ما ته معلومېدله دا کم زموږ سره چې په دغه صف کې راسره وه تمرین به یې نه کوي، بیا به ملګري ته الاده ورلو چې ته اوس وروره چیرې اول ته چیرې یې دا ورزش ته ولې نه راځې؟ وجه څه ده؟ باره وویل زه ولا که پیسې لرم دا پیسې نه لرم. چې دی زما ته وایي انداز راکړه، نو زه به انداز څنګه ورکړم؟ چې دی فقط دغه اضافه پیسو تښتي چې وایي پیس پر تا باندې انداز دی وروره دغه شی بوکا رانیسم یا پلان رانیسم، یا دی ورته وایي چې پیس راکړه او دی خوارکۍ پیس نه لري. پیس یوه هفته، 2 هفتې، 3 هفتې به ته مکمل ورته ګورې. د 3 هفتې مابعده که دې بیا هم ګزاره کېدله یا دې په وسه پوره وه چې دا خپل کریا ورکړې، خو دا ما درته مخکې وویل چې دا موږ خدمت کوو، او که دې په وسه نه وه پوره دا رب العالمین بیا نور د هغه استاذ کار دی. واقعا استاد محترمه، که د خپرونې په وروستیو شېبو کې ځوانانو ته یو پیغام پرېږدي چې ځوانان په اصطلاح خپل وخت بې ځایه مصرفوي، د هغه تر څنګ باید دی چې تعلیم ته مخه کړي، ورزش وکړي، کومې برخې دوی به انتخاب کړي؟ ورزش خو چې دی ما مخکې هم درته ویله، ورزش که کوچنی دی، که سپین ږیری دی، که لوی دی، که ځوان دی، د هر یوه دپاره ګټه ده. نو تر هغه تر څنګ که دی تعلیم وکړي، تعلیم خو زما ځوانانو ته ورور دغه دی پیغام دی چې هر ځوان، هر یو، دا نه معنا چې دا ځوان که دا تعلیم وکړي، تعلیم خو وروره زموږ ستاسې د وطن آبادي ده. اوس وګوره دا ډاکټر چې جوړېږي ولې جوړېږي؟ دا د تعلیم د وجې جوړېږي. ورزش که حتی وخت نه لري، ورزش چې نه کوي، تعلیم دې وکړي. یا وخت درلودې تر بیا خو وخت کې وروره ورزش سهار وخت کې هم کېږي، غرمه ټایم هم کېږي، ماښام ټایم هم کېږي. اوس د اکثریت کلبونه دي 4 ټایمه لري، موږ لا 2 ټایمه لرو چې په هغه 2 ټایمه کې یو د سهار ټایم دی، یو د ماښام ټایم دی. نو اکثریت کلبونه 4 ټایمه لري. نو دغه دواړه کارونه په دواړو کې هېڅ ویل نشته، نو باید دواړه وکړي. یعنې د ټولنې ځوانان باید هم ورزش وکړي، ورزش هم تعلیم وکړي، تر ټولو در مخه چې تعلیم ته. استاد غاجان صاحب، د خپرونې وخت ډېر کم، په پای کې که مو لږ لنډه غوښتنه د مسؤلینو څخه وکړله چې په اصطلاح ستاسو سره کومې همکاري وکړي تر څو تاسو د خپل ورزش ته نور هم دوام ورکړئ او ځوانان وروزي؟ د مسؤلینو څخه مو دغه یو خواهش دی وروره، نور څه خو موږ نه ځنې غواړو. ما درته ویل چې موږ تکړه فایټران لرو، تکړه استادان لرو، حتی داسې استادان لرو چې دا اوس پر کور باندې ناست وي. د دې موږ ته یو موقع مسایل دی چې دوی زموږ سره همکاري وکړي. دا هر استاد به وروره دوی به د دوی ته به میدان ته ورځي، و کنډک ته به ورځي، ورې به تمرینات ورکوي. فوجي تمرینات لرو موږ تاسې، داسې فوجي تمرینات لرو چې هر د حکومت سړی ضرورت ورته لري. نو موږ دا استادان ټوله پر کور باندې ناست وي. دا یوه مسله. دوهمه مسله، په کلبو کې مشکلات لرو. یوازینی مشکلات مو دغه دی وروره، ما مخکې درته ویله زه یم، زما کار سم دی وروره، خپل کلب د خپل کلب دپاره هېڅ نه وایم. ما ته دې نه راکوي. په کندهار کې موږ حتی دا اوس په دغه بخش کې در 10 کلبه زه ډېر لرم، زما سره ستا زه درته ښکاره کوم 10 کلبونه زه لرم. په 10 کلبو کې د یوه کلب سره کومک نه دی سوی.
د یوه کلب سره کومک نه چې ورسې په دا کلبو کې 2 بوکې 3 بوکې زړېږي په دې کې وروره نه شاګرد روزه کېږي نه کار کېږي نه فرش لري نه شی لري نو یوازینی خواهش مو دغه دی ځینې چې وروره چې د دې زموږ سره کومک وکړي یو څو بوکې راته پیدا کړي دا کلبو ته یو څه فرشونه را رانیسي یو دغه یو رقم داسې فومونه دي دا ځکه دلته اوس لاندې سته دغه راته جوړ کړي او کوم وخت چې موږ بازیان کوو تمرینات کوو په بازیانو کې موږ ته یو 2 نفره محافظین نفر راکړي چې زموږ په مابینځ کې مشکل یو جنجال راسي نه دی چې سلادار نفر ولاړ دغه مشکل بیا نه راځي نو چې دغه او دوهم چې دی موږ ته ځای راکړي جمرازین کې ځای راکړي ورور چې موږ غوښتنه وکړو ډېر ځای راکړي چې موږ مثال د خبرې یوازې نه چې د کلکو نفر به باید ټوله کندهار راسي ټوله کندهار نفر راسي ورته وروره چې هر یو تشویق سي ورزش ته هر یو د بدې لارې سره وګرځېږي ما مخکې درته ویل چې ورزش فقط د دې دپاره نه دی چې څوک وایي زه به کوم لغته د بوکس دی دا دی صرف د دغه دپاره دی چې ورزش وروره د انسان د صحت د جوړېدو دپاره دی د انسان د صحت د ارامېدو دپاره دی او د یو بدې لارې د یو خرابې لارې د یو فسق فساده څخه کشر ځوان راګرځول دي تر ټولو غټ شی دغه دی که زه درته وایم چې په دغه کندهار کې کوم کشران چې په دغه کلب کې د بې لارې راګرځېدلي دي بې حده نفر راګرځېدلي دي که دا اوس موږ تاسې حکومت زموږ ته توجه وکړي حکومت ځای راکړي حکومت دغه راکړي نو موږ به ډېر پرمختګ وکړو اوس ما هم انشاءالله الرحمن کم نه وي راغلي که دوی زموږ سره یو څوک چې د یو چا سره مرسته وکړي یو کومک ورسره وکړي دی نور پیاوړی کېږي دلته چې موږ تمرین کوو یو شاګرد دی که دی خپل سر ته پرېږدي سم کار نسي کولی او که دا یو غږ پر وکړو چې هله ته تکړه ته زورور یې ته پاورناک یې وایه بوکس وه لغته وه پارتا وکړه دا لږ نور قوي کېږي نو د حکومت څخه مو یوازینی دا خواهش دی وروره چې موږ ته توجه وکړي زموږ سره همکاري وکړي زموږ تر څنګ ما درته ویلې چې ډېر کلبونه دي اقتصاد یې کمزوری دی د هغو کلبدارانو سره دي وروره کومک وکړي دوستانو د استاد اغاجان صاحب سره وغږېدلو واقعا ښایسته خبرې وکړلې دا چې وخت اجازه نه راکوي چې نور سره پاتې شو نو د استاد محترم سره خدای پامانۍ کوو استاد محترم ډېره مننه چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړي بیا به انشاءالله سره وینو خیر اوسې تشکر ستاسو څخه هم یو جان مننه د ملت غږ راډیو د مشرتابه څخه ستاسو څخه چې وروره ستاسې موږ ته وخت را وایستی او زموږ غږ تر یو مسؤلینو پورې ورسوئ زموږ غږ تر دغه وطن تر بچیانو پورې ورسوئ چې څه موږ کوو څه نه کوو څه باید وکړو څنګه ونه کړو ستاسو څخه یو جان مننه وروره د لا همکارۍ په هیله مو خیر اوسې مننه ژوندی اوسئ تشکر